مولا برادر، ځوانان دي بهر ته د تګ پر ځای خپل هیواد ته خدمت وکړي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان نوی حکومت وایي مسلکي کادرونه او ځوانان دي له خپل هیواد نه وځي. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالغني برادر نن د دوحې هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شوو مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان دمګړی خپلواک دی او هیڅ هیواد تر اغیزې لاندې نه دی. نوموړي وویل له ټولې نړۍ سره د ښې اړیکې غواړي او خپل هیواد د پرمختګ لپاره ټولو مثبتو طرحو ته ښه راغلاست وایي. هغه په دې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د پوهنتون او مسلکي زده کړو د مرکزونو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او د هیواد کادرونو ته نه ده پکار چې له خپل هیواده ووځي. د ده په وینا د دې هیواد جوړول د افغانانو ګډ مسؤلیت دی او د افغانستان اسلامي امارات ټول رغنده نظرونه او طرحو ته ارزښت ورکوي. هغه پر ځوانانو غږ وکړ چې د زده کړو د دوام ورکړي، ځانونه د ساینس، ټکنالوژۍ او نورو مسلکي برخو کې ورسوي. دا وه زموږ چمتو کړې ویډیو. د لا نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.